دومره درد و د نبی علیه السلام په کپړه باندې دا سر کلک کړلی او صحابه هغو ته به د څه خبرې حکم کوو بار بار به بېهوشه کېدو. دومره تکالیف عایشه بیبي فرمایي وایي چې چا باندې به د مرګ د اخرنۍ وخت اسانو نو ما به په هغې باندې ډېر زیات رش کاو چې یاره دا څومره بختور دی دا د مرګ اخرنۍ لمحې پې اسانې دي. چې ما د نبی علیه السلام اخرنۍ بیماري لیدلې ده چې نبی علیه السلام باندې به دومره تکلیف و چې خوا کې به اوبه پرتې وې په هغې کې به یې لاس وښکته کوو او پر خپل تندي باندې به هغې باندې به یې دا لمدې ګوتې راښکلې او نبی علیه السلام به د سکرات الموت او د زنګېدن د سختو نه به یې پناه غوښته. وایي د حقې نه پس مې دا ارمان ختم شوی دی چې آخر وخت دې په ما باندې اساني. نو معلومه دا شو چې څومره نیکان خلک وي فلاحا خلقی الله تعالی په اخر کې په هغو باندې سخت تکالیف راولي بیماریانې پرې راولي او 3 ورځې چې چا بیماري وکړه الله رب ذوالجلال د ګناهونو نه داسې پاک کړي په کومه ورځ چې د مور د خېټې نه سړی پیدا وي. نو زمونږ قاضي صاحب ډېر عمر بیماري وکړه او مونږ ته پته ده چې کله به مونږ تپوس له رالو ډېر په همت سره به یو څو خبرې وکړې خو دا و چې د خبرو هغه همت هغه هم کم شوی چې موږ به دا تاثر بیا هم نه راکوو. ډېر بهادر او ډېر د بهادرۍ او د الله تعالی په ذات یو کامل یقین و خو بهرحال الله تعالی د هغوی دا ورځ لیکلې وه. زما محترمو د هغوی دا مرګ موږ له یو پیغام راکوي پیغام موږ له دا راکوي د دنیا نه قسمه قسم خلک روان دي موږ له دا پیغام راکوي چې موږ خپل ژوند دا د الله رب ذوالجلال په دین باندې او د نبی علیه السلام د سنتو تابع وګرځو. دا مرګ په موږ پسې ناڅاپه را روان دی. زما محترمو پیغمبر علیه السلام دقه شان د یو انصاري صحابي په تدفین کې شریک دا موږ چې د قبر غاړې ته بیان کوو نو دا هم څه د دې زمانې رسم نه دی. ګورئ مشکات شریف کې حدیث دی چې د یو انصاري د تدفین موقع وه او هغه قبر کې لږ کار پاتې و نو نبی علیه السلام د قبر په غاړه باندې خاموشه ناست او وایي دا متفکر او خفګان غمجن سړی چې په فکر کې ناست دي نو دی پر ځمکه باندې کرښې وایي دا خلک چې سوچ کې تلي څوک په ځمکه باندې کرښې راکاږي څوک داسې څه شی ټکوي نو نبی علیه السلام دقه شان پر ځمکه باندې کرښې راښکلې او سر یې ښکته کړی ټول صحابه خاموشه ناست و د نبی علیه السلام په انتظار باندې. نو وایي نبی علیه السلام په آخر کې وفرمایل چې انسان نه کله دا روح قبض کېږي د دغې نه واله تر د قبر د سوال جوابو پورې اوږد حدیث دی پیغمبر علیه السلام بیان کړو. نو زما محترمو دغه زمونږ دپاره په دې موقع باندې عبرت دی. الله تعالی د دغه قبر دپاره مونږ ټولو ته تیاری نصیب بلکې نبی علیه السلام دا وفرمایل چې کله د یو بدعمل انسان نه روح قبض کېږي نو د اسرائیل علیه السلام وله انتهایی په داسې انداز کې راشي چې ده باندې یو وحشت او یره راشي دی ویرېږي چې یاره زه چې دی نو لکه اوس دا دی زما تباهي یقیني شو. وایي هغه اسرائیل علیه السلام ملک الموت وایي د ده نه دومره په سختۍ سره دا روح قبض کړي لکه لمده مالوت چې دي دا په یو ازدیداره خاښ کې ورکړي او د هغې نه داسې راکاږي نو دا معلوش به نښتي دقه شان په یا د ژوندي څاروي نه چې سرمن وباسي په دومره سخت تکلیف سره د دې سړي نه دا روح قبض شي او بیا هغه په بدبوداره کپړه کې هغه روح واچولی شي نو دا فرشتې د نفرت دپاره یو ته ورولي بلې بل ته ورولي او وایي دا څوک دی نو وایي دا هغه په دنیا کې چې د ده څونه بدترین نوم او په کم باندې چې انسان نه غواړي چې ما خلک په دې نوم سره یاد کړي په داسې بد نوم سره یاد کړي وایي دا پلانکی دی وایي یو ته ورولي بلې بل ته ورولي تر دې چې اسمانونو ته دا روح ورسي وایي اسمان فرشته تپوس وکړي چې دا څوک دی نو وایي هغه بدترین نوم وله یاد کړي چې دا پلانکی زوی د پلانکی دی نو هغې وایي دا خو ډېر بدبخته دی د ده دپاره د اسمان د دروازو د کولا وهلو اجازت نشته وایي د حقه ځای نه وله دا روح راوولي او په دې اومه ځمکه کې لاندې یو جیل دی چې هغې ته سجین وایي هغه روح وله هغه لاندې جیل ته ورسوي او قرآن کې لا تفتح لهم ابواب السماء
اسمان دروازې به داسې روح ته نه کولاویږي. دا منظر یې دغه بیان کړی، دا حدیث د دغې آیت تفسیر دی. نو وایي دې اوومه ځمکه کې لاندې یو جیل دی چې هغې ته سجین وایي، نو دا روح هغې ته لاړ شي. دا قضیې نه چې کله دا مړی دفن شي او خلک پې خاورې ورواړی، نو بیا الله تعالی هغه روح ته حکم وکړي چې ته اوس واپس دې قبر ته شه، چې دا مړی د دې فرشتو د دې نکیر منکر جواب ورکړي. دا نکیر منکر دا د فرشتو نومونه دي. د یو نوم نکیر دی، د بل نوم منکر دی. نو نکیر معنی هم په عربۍ کې ناشنا ده او د منکر معنی هم ناشنا ده. نو دا چونکې د انسان دپاره یو ناشنا مخلوق دی، نو دا ناشنا مخلوق چې راشي نو دنه تپوس وکړي وایي من ربک، دی ورته وایي ها لا ادري، افسوس ما ته خو پته نشته. بیا ورته وایي وما دینو، په کوم دین باندې وې؟ دی ورته وایي ها لا ادري، افسوس ما ته د دې خبرو پته نشته. بیا ورته د نبي علیه السلام په باره کې وایي چې د دې سړي په باره کې څه وایي، یو شبیه مبارک ورته پیش شي، یا وایي د ده د قبر او د نبي علیه السلام د قبر مبارک په مابین کې پردې اوچتې شي، مخامخ یې وویني، وایي د ده باره کې څه وایي، وایي ها لا ادري، افسوس وایي دا زه نه پېژنم. وایي د اسمان نه ورته غیبي اواز وشي چې دې بنده دروغ ویل، د دې ټولو تعارف مونږ ته په دنیا کې کړی، خو د ځان نه دی پوهه کړی په دنیا کې. او فرشتې ورته وایي ما تلیته ولا دریته، نه په خپله پوهېدی او نه دې د پوهو خلکو خبرې اورېدې. چا چې به راته خبرې کولې وایي دا وزګار شوي دي جوماتونه، دا به کورونو کې تنګ شوي دي، بسترې په شا دي بار راوړي، نه په خپله پوهېدی او نه دې پوهو ته غوږ ایښودو. وایي دا د جهنم بستره ورته وغوړولی شي، الله دې زموږ حفاظت وکړي. او دا قبر بې داسې راتنګ شي، نبي علیه السلام دا لاسونه داسې دا یو بل کې داسې دا ګوتې ورکړي چې داسې دا پختۍ په خپلو کې میلاو شي، او بیا د قیامته پورې به په دغه عذاب او په دغه مصیبتونو کې به مبتلا چې تر دې چې قیامت به شي، هغه دویم عذاب به لا بیایي. الله دې زمونږ د عذاب قبر نه حفاظت وکړي. او چې نیک انسان له ملک الموت راځي نو هغه ډېر په خوبصورته شکل کې راشي، وایي دی چې د ملک الموت وویني بس دی خوشحاله شي چې بس زه کامیاب یم. شاته پسې خلک چغې سورې وایي جاړي، اول د هغه په مزو چرچو کړي، هغه چې کله د هغه نه روح په یو خوشبوداره کپړه کې کېښودی شي، او وایي چې کله اسمان ته دا روح ورسي نو هغې یې ډېر په ښه نوم سره یاد کړي چې دا پلانکی دی، نو هغه ورته د اسمان دروازې کولاو کړي. یو فرشتې د یو نه په احترام کې علي، هغه روح بلې بل نالي، او په دې احترام کې هغه د اوو اسمانونو دپاره د نیکانو خلکو د روحونو دپاره یو ځای جوړ دی چې هغې ته علیین وایي. هغه علیین ته هغه روح ورسي، د هغه ځای نه د سوال جواب دپاره بیا راولېږي. نو چې کله مړی د سوال جواب دپاره کینی په قبر کې، نو فرشتې دې تپوس وکړي من ربک، ستا رب څوک دی؟ دی ورته وایي ربي الله، رب زما الله. بیا وایي وما دینک، دی ورته وایي دین الاسلام، دین زما اسلام دی. بیا د نبي علیه السلام په باره کې دې تپوس وکړي دا څوک دی؟ وایي دا زمونږ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. غیبي اواز وشي چې دې بنده رښتیا وویل، او جنتي فرش ورته وغوړولی شي، او د جنت کړکۍ ورته کولاو شي، او د قیامته پورې داسې په موضوع چرچو کي تر دې چې د قیامت په ورځ باندې به الله تعالی په احترام سره راپاسوي. نو الله دې وکړي چې زمونږ د ټولو قبرونه دغه شان منور. زما محترمو د قبر غاړې ته دومره راتلل دا ډېر لوی اجر لري، خو دا چې د ځان سره به دا فکر وړو چې دې حضراتو څنګه خپل ژوند قیمتي کړی و، د الله په لاره کې د مختلفو ممالکو سفر یې کړی وې، او ماشاءالله والد صاحب یې معلم دی، دوی هم دغه صفت علم سره منور وو. دغه شان موږ ټولو له پکار دي چې خپل بچي د عالمان په خپلو کورونو کې عالمان پیدا کړو، د علمي او د دیندار خلکو سره محبت پیدا کړو. د جنازې ته تاسو وکتل څومره مسلمانان په دې کې شریک او څومره نیکان خلک ولا راغلي. زما محترمو، نو کم از کم که یو سړی د چا سره تعلق نه ساتي، نو د دیندار خلکو سره تعلق صرف او صرف د جنازې دپاره وساتي. یو ځای کې زه به جنازه کې ولاړ وم، هغه ځای نوم هم نه ویم، بل علاقه ده د دې ځای نه لرې ده. زه به جنازه کې ولاړ وم، ټول مسلمانان، څوک چاته دا نه شي ویلی چې دا ښه دی او دا بد دی، خو هسې ظاهري طور باندې بعضې نیم پته لګي. جنازې نه چې زه لاړم نو ټول به مې داسې خلک ولاړ وو چې لکه داسې بېغمه شان ولاړ وو. هلته د جنازې ټایم قریب و، او دا خلک ټول په خپل منځ کې په خبرو کې داسې په ظاهره باندې علما طلبا
تبلیغ والا حضرات شریعت باندې په ظاهره برابر خلک په دماغ وونه ما د میزان د بدل شه ښکار او زما محترم بیا زما په خوا کې په جنازه کې یو کس نو امام یو تکبیر وایو او دې په موبایل باندې هغه کس ته لګیا دی و چیک ولا کټکوه شابه هلته دویم تکبیر ته خبره ورسېده او دې دقه هغه سره په چیک باندې لګیا دی او اخر کې ورته دا وویلو وایي بندوی نو دا کلاو موبایل یې په جیب کې کېښودو چې امام څنګه سلام وګرځاو ها وایي څه چل یې وکړو دغه شانې منډه زما محترمو د جنازې دپاره کم از کم د داسې خلکو سره تعلق وساتو او داسې خلک چې په جنازه خپل هغه کم از کم په اخلاص سره مونږ ته دعا وکړي زما محترمو په ظاهره باندې د یو مسلمان ته مونږ په سپک نظر نه خو هسې د عبرت دپاره مې د طویل خپل خلک یو بل ته هر قسمه خبره مونږ اورولې شو بهرحال دا ده چې هغه ورځې زما په ذهن کې یو خبر راغله خبره مې دا راغله چې یاره دا چې کوم سړی وفات دی الله دې مغفرت نصیب کړي مالته په دنیا کې راته ښکاري د داسې خلکو سره چېرته تعلق نه دی ساتلی د علماو صلاحاو سره تعلق نه دی ساتلی چې په جنازه کې ونه ودرېږي او ټول هغه بېغمه خلک ولاړو چې بسلی ګوتې وروړې نه دي ټول کفاره وایي زما محترمو د دعا لپاره د علماو سره تعلق ساتو د دعا لپاره د تبلیغ والا سره تعلق ساتو خپل خاندان کې په خپلو بچو کې داسې خلک پیدا کړو چې هغه د هغو د وجې نه هغوی او د هغو د وجې نه خلک راځي او زمونږ لپاره د مغفرت دعاګانې کوي الله دې پر ټولو خبرو مونږ له د عمل کولو توفیق راکړي کمې زیاتې شوې الله تعالی زموږ ټول معاف کړي او انشاءالله ټول دا عهد وکړو زموږ د قاضي صاحب په جنازه کې شریک وو ټول دا عهد وکړي انشاءالله تبلیغي میشن به ټول انشاءالله سرته رسوو داسې به کوو چې کومو ملګرو څلور میاشتې نه دي لګولي انشاءالله ټول څلور میاشتې ولګوو او د قاضي صاحب او هغه ثواب ټول مونږ قاضي صاحب ته وبخو چې دا د هغه په وفات باندې مونږ دا او بل زما محترمو خفه نه شئ کوشش دا کوئ مرګ هېڅ پته نه لګي ناڅاپي راځي د ظاهري شکل صورت کوشش کوئ چې نبی صلات وسلام د ظاهري چال ډال دا برابر انشاءالله نور به بیا کېږي داسې په مزه مزه به نور کار کوو د قبر او آخرت تیاری وایي پکار دی نو اکثر خلک وایي چې دا د قبر او آخرت تیاری د کوم ځای نه شو دلته اسانه طریقه د ټول نه اول 15 وخته مونځ د جمع جماعت سره بس دا د قبر او د آخرت تیاری 15 وخته مونځ د جمع جماعت جمع مونځ به ورسره نه کوي چې کوم سړي عادتي چې دی به جمع مونځ پرېږدي عادتي نو الله تعالی به دا په جهنم نه به راوتونکي کې به د ټول نه په آخر کې دی د دې په عملۍ د وجې نه د مونځ د جمع د پرېښودو د وجې نه به جهنم ته ځي او د جهنم نه چې کوم خلک په سفارش راوځي د ټول نه به پکې لیټ دا سړی په آخر کې به دا چې کوم سړی عادت دی چې دا د جمع او عبدالله بن عباس رضی الله عنه ترمذي شریف روایت دی عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي چا دې تپوس وکړو و یو سړی ټوله شپه تهجد کوي او د ورځې روژه نیسي خو دوه کاره نه کوي یو د جمع مانځله نه راځي بل د جمعې مانځله نو وایي څه وایي دا اهل نار دا جهنمي د دې د شپې د تهجد هېڅ فایده نشته د دې د ورځې د روژې هېڅ فایده نشته چې د جمع مانځه کې نه شریک زما محترمو ټول دا عادت انشاءالله 15 وخته مونځ به د جمع جماعت سره کوو انشاءالله ټول به او دویم د قبر او د آخرت تیاری دا دی چې ظاهري حلیه د نبي علیه الصلاة والسلام چې دا دوه کاره مونږ وکړو انشاءالله الله تعالی به زمونږ په زړه کې استغنام پیدا کوي الله به زمونږ په زړه کې سخاوت پیدا کوي الله به زمونږ په زړه کې عاجزي پیدا کوي زمونږ سترګې به الله بیا ټیټوي دا شر غوږونو الله حفاظت کوي الله بیا د حرامونو د بچ کېدو توفیق هم بیا مونږ الله تعالی راکوي انشاءالله دا ټول عزم وکړو چې 15 وخته مونځ به انشاءالله د جمع جماعت سره کوو ظاهري شکل صورت په سنت مطابق جوړو او انشاءالله تبلیغي میشن به انشاءالله چلو او د دنیا ګوټ ګوټ ته به د الله تعالی دا دین رسو الله دې پرې ټولو خبرو مونږ له عمل کولو توفیق راکړي آخر دعوانا الله دا څونه مسلمانان چې راجمع شوي د دې ټولو دا راتګ قاضي صاحب دپاره د مغفرت ذریعه وګرځي الله دا جنازه په خپل دربار کې قبول او منظور
الله د قاضي صاحب مغفرت نصیب خبر الله تعالی د نور نړۍ الله تعالی څومره مسلمانان چې په جنازه کې شریک دي دلته په تدفین کې شریک دي الله د دوی لپاره د راتګ د دوی د مغفرت ذریعه وګرځي الله ټول له په یو قدم باندې د خپل شان مطابق اجر ورکړي الله د قاضي صاحب داسې مغفرت نصیب چې د د برکت را خوا ټول قبرستانونه الله تعالی وبخښي الله په حاضر مجمع کې د چا څوک وفات دي مخکې وفات دي الله د ټول مغفرت نصیب داسې مسلمانان په دې قبرونو کې پراته چې دعا به څوک نه الله د هغه محتاج او د فقیر مسلمان د پاره مونږ دعا کوو الله عذاب قبر ته چت نبی رسول الله څومره امتیان چې په قبرونو کې آزاد الله عذابونه کې چت حاضر مجمع چې مونږ څومره یو الله تعالی مونږ ټول ته د قبر او د آخرت تیارې نصیب د اخر زمانه د فتنو وساتي الله محفوظ وساتي الله د مهلك او د موذي بیمارونو محفوظ وساتي د خپل قهر او د غضب نه محفوظ وساتي الله د نبی رسول الله اتباع مونږ ته نصیب